افغان طالبانو په پاکستان کې دننه ډرون بریدونه کړي دي. طالبانو دا وکړی دی چې دوی په اسلام آباد کې د فیض آباد سره خواته، په نوخار کې، په جمرود کې پوځي مرکزونه په نښه کړي دي او هدف کړي دي. پاکستان منلې ده چې په پاکستان کې ډرون بریدونه شوي دي او پاکستان دا خبره تصدیق کوي چې د پاکستان په مختلفو علاقو کې دا ډرون چې وو دا دوی راغورځولي دي او کوم تلفات یا نقصانات نه دي کړي. البته پاکستان دا وایي چې دا ډرون حملې چې دي دا تحریک طالبان پاکستان کړي دي. دا کامیکازه ډرون چې دی دا ډېر غټ ډرون دی او ډېر غټه مهمه خبره ده. کچري دا ټي ټي پي هم دا ډرون لري، د پاکستان لپاره دا یو ډېر خطرناک خبر کېدی شي. او که دا چېرې تحریک طالبان پاکستان څنګه ویلي دي د دفاع وزارت د افغانستان الوتي او تر اسلام آباده پورې رسېدلي، نو دا بیا هم پاکستان ته یو ډېر سخت ګواښ جوړېدی شي په آینده کې. دې باندې خبره کومه تفصیلي چې دا ډرون څومره دی، څومره وزن وړی شي، چېرته جوړ شوی دی، چا استعمال کړی دی. ورسره د دې نه وروستو تازه خبردار چې نن د بېګانۍ شپو د حملو نه وروستو یو وار بیا په دوه مقاماتو کې په افغانستان کې پاکستان کې خبرونه دا دي چې تازه حملې شوې دي. د تېرې ورځې چې کله افغان طالبانو په پاکستان حملې شروع کړې، بریدونه شروع کړل، نو افغان طالبان تر اوسه پورې دعوه دا کړې ده چې په دې کې د 15 نه زیاتې پاکستاني پوستې نیولې دي، په سلګونو پاکستاني عسکري ژوندي نیولي دي او تر 15 پورې افغان طالبان دعوه کوي چې دوی پاکستانیان وژلي دي. پاکستان بیا د دې په جواب کې چې کوم بریدونه وکړل په پکتیا کې، په خوست کې، په کندهار کې او په کابل کې، نو پاکستان وایي چې تر اوسه پورې دوی د 130 نه زیات افغان عسکر چې دي، طالبان عسکر وژلي دي. اوس هم په غلام خان بندر باندې او په یو شمېر سیمو کې خبریالان وایي چې جنگ روان دی او طالبان وایي چې دی با خپله دفاع هم کوي او ورسره به پاکستان باندې نور ګزارونه هم کوي. پاکستانی چارواکو هم د نورو ګزارونو او د جنگ د ژوندي ساتلو یا د آزاد جنگ ګواښ کړی دی او داسې خبرونه هم دي چې د پاکستان ځینې څېړونکي داسې اټکلونه کوي چې پاکستان اراده چې ده اوس بل شان ده. دې سره په دې جنگ کې اوس د چین، د ایران لخوا هم او د ملګرو لخوا هم خبرداری ورکړی شوې ده یا وړاندیز شوی دی چې تاسې مهرباني وکړئ جنګ مه کوئ، د زغم نه کار واخلئ. د روغې جوړې پکې وینا شوې ده. البته سعودي عرب ویلي دي چې پاکستان پرون سعودي عرب ته یو خواست وکړ او پاکستان ټلیفون وکړه خارجه وزیر اسحاق ډار د سعودي خارجه وزیر ته ورته ویل چې داسې قصه ده. نو د سعودي سرکاري مطبوعات وایي د هغې وروسته دا خبر پاکستانیانو خو نه منه یا نه ورکوه، خو د سعودي سرکاري خبري اداره چې د هغې ویل چې د هغو د بهرنیو چارو وزارت دا معلومات ورکړل چې پاکستانیانو ورته ټلیفون کړی و او د جګړې په موضوع کې ورسره خبرې وکړې. اوس سعودیان لګیا دي د روغې جوړې کوشش کوي. دا خو هغه لنډیزونه دي. اوس که زه د دې ډرون لږ تفصیل ووایم، به نورو خبرو لږ تفصیل ووایم، هغه داسې دی چې دا ډرون کامیکازه چې دی دا ډېر غټ ډرون دی. د دې وزن، د دې سایز یا غټوالی، د دې رفتار او د دې ځان سره څومره مواد وړی شي، نو دا نږدې 8.5 فوټه غټ ډرون دی. 8.5 فوټه غټ ډرون دی دا او دا تقریبا 185 کیلومتره د یوې غنټې په رفتار سره دا تیزوالی لري او تقریبا 2.5 کیلومتره پورې دا تلی شي، لرې تلی شي. او دا ډېر غټ ډرون دی چې دا په ایران کې جوړ شوی و. بیا د اوکراین او د روس په جګړه کې په لومړي ځل باندې په کال 2023 کې د امریکا سرکاري خبري ادارو او د امریکا خفیه ادارو دا تصدیق وکړ چې دا ډرون روس استعمالول او دا ځان سره بارود ومړی شي او دا ډېر په کامیابۍ سره هغو ځکه استعمالول چې یو خو دا ځان سره 50 کیلوګرامه پورې بارود وړی شي، دویمه دا چې دا د ریډار چې کوم نظام دی، یعنی د جازونو د هوایي چلند چې کوم څارنه کوونکی نظام دی، دا په هغې نه لیدل کېږي.
یعنې دا د یو خطرناک نوعیت ډرون دی د وړو حملو لپاره یا ځان وژونکی ډرون هم دا ګڼل کېږي چې دا یو هدف ته ورسي نو هلته ځان والوزوي یا دماکه وکړي. او د دې جی پی ایس نظام چې کوم دی یعنی د درک معلومولو نظام چې دی هغه هم وایي چې ډېر اتنټک دی ډېر کره دی. نو د طالبانو دعوه دا ده د دفاع د وزارت چې کوم د طالبانو دفاع وزارت ته هغه چې پاکستان کې اسلام آباد سره خواته فیض آباد وشته دی د پوځي مرکز دی دغلته طالبان وایي او چاونۍ په نوخار کې د پوځي چاونۍ د هغه وشته ده په پېښور کې او په جمرود کې. پاکستانیان د پنډۍ خبره خو نه کنفرم کوي البته وایي چې په ثوابۍ کې د سکول سره خواته دا غورځېدلی دی په پېښور کې د سکول سره خواته غورځېدلی دی او ځینې پاکستاني خبریالانو ویلي چې په بې ګناه خلکو باندې افغان طالبانو حمله کړې ده. خو پاکستان چې کومه خبره کړې ده د اطلاعاتو وزیر عطا ډاغه دا ویلي چې دا د ټي ټي پي یعنی فتنه الخوارج ورته دی وایي چې دا د هغو کاروایي ده او دی به بچ نه پاتې کېږي. اوس پوښتنه دا ده که چېرې ټي ټي پي لا کامکاز ډرون په لاس ورغلی دی په پاکستان کې نو دا هم د پاکستان لپاره په ممکنه توګه یو ډېر خطرناک خبره ده ځکه چې ټي ټي پي خو ډله او د ټي ټي پي مرکزونه په پاکستان کې شته خو په جنوبي ضلعو کې ډېر زیات عملیات کوي په وروستیو کې په مختلفو سیمو کې عملیات کړي دي په بلوچستان کې په چترال کې په کشمیر په شنګلې په سیمه کې بیا په پاکستان کې په پنډۍ خو او شالاخو کې. نو که چېرې دا ډرون هغو له په لاس ورغلی دا یو ډېر خطرناک خبر دی چې پاکستان یې ورکوي په خپله ځکه چې دا خو ځان سره بارودي مواد وړي او مختلفو ښارونو ته پوځي مرکزونو ته سرکاري ودانیو ته ورسېدي چې ډېر غټ تاوان رسولی شي. که چېرې دا خبر د پاکستان سمه وګڼل شي په داسې حال کې نو پاکستان د لوی ګواښ سره شاید مخ دی بیا. او که چېرې دا خبره چې طالبانو کړې دا هم سمه وي نو دا بیا هم یو خطرناکه خبره په دې لحاظ سره ده چې د پاکستان سره خو جټ جازونه دي لکه څنګه چې پرون دی وکارول یا دې نه مخکې کارولي دي F-16 دی او نور جازونه دي نو هغه خو خیر طاقتور جازونه دي او تیز جازونه دي او د هغې د شاید د دفاع نظام هم طالبان نه لري ځکه چې ډېر اوچت ګرځي. خو کوم ډرون چې کله خوست الوتي کله کندهار الوتي کله پکتیا الوتي کله کابل الوتي نو دا 2.5 کیلومتره پورې تللی شي او دا طالبانو سره نو طالبانو هوایي د دفاع نظام ممکنه توګه کمزوری وي او جټ جازونه نه لري خو دا که طالبانو د دین کامیاب حمله کړې ده پاکستان په دومره لویه فاصله کې په پاکستان کې دی په سوونو کیلومتره سفر کړی دی او تر اسلام آباد رسېدلی دي یا بهتر ثوابۍ رسېدلی دي نو ثوابۍ هم نږدې نه ده او مردان هم نږدې نه دی مطلب دا جمرود نه دی یا دا بیا غلام خان اډه نه ده دا خو په پاکستان کې ډېر ته دنه تللی دي نو دې معنی چې پاکستان سره د کامکازه ډرون د حصار یا د ریډار نظام کده نو هغه نشي رانیوی. نو اوس داسې معلومیږي چې دا جنگ چې په پوله باندې په چک پوسټو بریدونه وو دا ډېر خطرناک حد ته ورسېده او ډېر خطرناکه نتیجې کېدای شي. په دې باندې هم بحث کوم چې پاکستان په خوا کله غلطۍ کړي دي پاکستان څه غلطۍ کړي دي پاکستان چې کله طالبان په واک کې راغلل په کال 2020 کې په 15 اګست څه قسمه جشنونه خوشحالۍ یې کولې او د جمهوریت په سقوط باندې څومره خوشحاله وو اوس ولې لاسونه مروړي پاکستان وایي چې په دې کې هند ککړ دی. ځینې خلک دا خبره هم کوي چې یار که هند ککړ دی او هند د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي نو بیا پاکستان نیغ په نیغه په هند حمله ولې نه کوي په خپل دښمن باندې نیغه حمله ولې نه کوي که هند پکې ککړ دی. بار په دې باندې بحث نه کوو دا یو ځانګړی بحث دی او دغه شان طالبان هم چې څه وایي په هغې هم بحث نه کوو په دې بحث کوو چې اوس دې جګړې څومره جبروالی څومره دی غټوالی څومره دی انجام یې څه کېدی شي اغېز یې څه کېدی شي او د دې نه به پاکستان او افغانستان ته څومره تاوان ورسي. لازمه ده جنگ کې تاوانونه خو وي جنگ خو د په جنگ کې وایي ګوړې نه ویشل کېږي یعنی دا د شیرینیو یا د خوشحالیو موقع نه د مرګونه کېږي لازمه ده چې دواړو خوا ته به کېږي لازمه ده چې دې کې به عام ولس هم په نښه کېږي دې کې به عسکر هم په نښه کېږي دې کې به کاروبارونه هم تاوان کېږي په دې کې به بلا زیانونه کېږي. نو پاکستان پرون په ممکنه توګه
د جنگ د ودرېدو په خاطر باندې څنګه چې د سعودي عرب وزیر اعظم چې سعودي عرب څه ویلي دي، سعودي عرب وایي چې دوی ته ټلیفون وکړه خارجه وزیر چې د پاکستان کم دی د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار، او د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر ته وویل چې موږ تاسو سره خبرې کوو. د هغې وروسته بیا د سعودي عرب چې کومه دغه ده رسنۍ ده سرکاري، نو هغې وویل چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اختلافاتو یا د تاوتریخوالي د ترنګلتیا راکمولو لپاره سعودي عرب کوشش کوي. همدغه شانته بیان د اوس د ایران لخوا راغی. ایران وایي چې دوی منځګړتیا ته یا ثالثۍ ته درېمګړتیا ته تیار دي په دې جګړه کې. دغه شان د چین هم ویلي دي چې پاکستان او افغانستان کې واکمن طالبان باید د جګړې طرف ته لاندې شي، او ملګرو ملتونو هم دا اپیل کړی دی. افغانان اوس په دې کې زمینه لکه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې دی هغه وایي چې ټول یو موټی دي په دې جنګ کې د پاکستان خلاف، خپل دفاع به هم کوي او خپل بدل به هم اخلي او غچ به هم اخلي، او باید پاکستان ته اوس طالبان خاموشه کېنني. او طالبان هم دا ویلي دي چې پاکستان سره اوس نور خبره ختمه ده، او د وخت کې پاکستان چې دی هغه سره کرخې نه خپاړولې ده او بې ګناه خلک یې وژلي دی. پرون په هوایي بریدونو کې افغانان یې وژلي دي، ماشومان یې وژلي دي. نو اوس باید د دې موږ په قلاره ورته کېننو، او ډېرې غټې دعوې دواړو طرفونو ته شوي دي. په ځینې سیمو کې د ځینې دعوو تصدیق نه کېږي، البته دعوې ډېرې غټې روانې دي. پاکستان هم دغه شان د دفاع وزیر چې خبره کړې ده، نو هغه خو داسې معلومیږي چې د یو لوی روایتي رسمي جنګ دعوا هغه کړې ده، او هغه وایي چې اوس خبره وبله سره تیری دي، صبر زغم پیمانه مو راډکه شوې ده او به دې تویېږي، نور موږ په قلاره نه کېدو. نو د دې نه ځینې څېړونکي دا اوس شاید معنا اخلي چې په ممکنه توګه پاکستان شاید اوس پلان دا لري چې په افغانستان کې د واکمنۍ چې کوم وسنۍ مشرتابه دی د دې د بدلولو کوشش به کېږي. په افغانستان کې به کورنۍ اړې ګړې جوړول کېږي، په پاکستان کې به طالبانو خلاف، په افغانستان کې به طالبانو خلاف خلک راپورته کول کېږي، او د دې یو غټ فشار توکی چې کم دی کم کمپوننټ چې دی هغه دی په پاکستان کې افغان کډوال. پرون په مطبوعاتو کې تاسو وینئ د پرون راځي چې د افغان کډوالو په پاکستان کې خلاف عملیات شروع شوي دي. امریکا تر اوسه غږ نه دی کړی په دې موضوع باندې، او بل چا هم غږ نه دی کړی، او ځینې خلک دا وایي چې امریکا په ممکنه توګه په دې موضوع کې د پاکستان د حملو نه خبر وي، او هغه شاید دې ته خوشحاله وي چې اوسني واکمن طالبان چې دي هغه د چا خبرې ته غوږ نه نیسي، بشري حقوقو خلاف ورزي کوي وغیره وغیره. نو شاید امریکا په دې باندې خوشحاله وي. نو اوس د دې تمه شاید پاکستان نه کوله په ممکنه توګه چې افغان طالبان دومره حده پورې کولی شي چې هغه تر فیض آباد ورسي، هغه تر صوابۍ پیښور او نوخاره ورسي، او هغه ځای کې هوایي بریدونه وکړي. او شاید پاکستانیان هم دا نه کوله، ځکه چې دا خبر چې نن راغی لومړی ما چې ولیده د نن شاید 3 ساعته مخکې د افغان د دفاع وزارت په ایکس پاڼه ورکړی شوې، نو ما داسې سترګې وغړولې چې ښه هوایي بریدونه کړي دي، نو دا څنګه کړي دي، سره خو جهازونه شاید نشته دی، هلیکاپټر یا دونه اوږد ویشتونکي توغندي نشته دی. نو بیا مې پاڼه کنفرم کوله، بیا د پاڼې کنفرم کولو لپاره تصدیق لپاره د ذبیح الله مجاهد پاڼې ته لاړم، هغه هم دا خبر ورکړی و. بیا مې هم د دې باوجود پاکستان کې ډېر ټلیفونونه وکړل، په اسلام آباد ته، پېښور ته، چا هم خبرې اعلان و دا خبره نه کنفرم کوله. خو کله چې تصویرونه او ویډیوګانې راغلې په مختلفو علاقو کې په ایکس باندې په فیسبوک خپرې شوې، نو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر بیا دا ومنله چې او پاکستان کې دننه ډرون بریدونه شوي دي. خو هغه دا ډرون بریدونه ول چې ډرون موږ راغورځول، دا یې وویل، او وایي چې دا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان دا کار کړی دی. اوس ګورو چې تازه چې کوم خوست کې په ننګرهار کې پاکستان 2 حملې وسو کړي، دا د بېګانه حملو نه پرته هوایي بریدونه دي. نور څه کېږي، جګړه کم حد ته څنګه ته رسي، په دې موضوع به تاسو ته معلومات درکوم. هم دا د ورځې پروګرام زه رحمان بن رایم.